حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن د خپرونې معززو قدرمنو ورونو خوندو مؤمنانو، په دې آیات مبارک کې د شپېتم آیات ته له سورة بقرې څخه په اوله سپاره کې الله تبارک و تعالی یو عام قانون ارشاد فرمایي. موږ ته ښیي، داسې راښیي چې ای مسلمانانو، که تاسې په مخکې حالت کې هر څه وي، خو چې د تاسې اخیر په دې تمام سو چې تاسې مخلص مؤمنان سواست او صالح مؤمنان سواست، نو تاسې ته به د الله له طرفه پوره اجر درکړل کیږي او هیڅ ویره به د آینده په باره کې د تاسې دپاره په مخ کې نه وي، او په تیر زندگی باندې چې که تاسې هر څه کړي دي سوي دي، په هغه باندې به تاسې نه خفه کیږئ، تاسې کامیاب سوئ. ترجمه د قرآن عظیم شان ته متوجه سئ. قرآن شریف راواخلئ، 22 آیات مبارک راواړوئ، خپله ترجمه ورسره تطبیقوئ. الله تبارک وتعالی فرمایي: ان الذین آمنوا، بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړ، په خولو یې ایمان راوړ، په زړو کې مطمئن او په زړو کې متیقن نه و. دلته مفسرین ان الذین آمنو په یو تفسیر باندې، په یو مشهور تفسیر باندې منافقین مرادوي، چې بېشکه هغه کسان چې ځانونه مؤمنان بولي، یعنی دی په اصل خټه کې منافقین، والذین هادو او یهودیان، والنصارى او نصارا، والصابئین او له دینه وتلي، چې له یو مشهور مذهب او دینه چې ځانونه ایستلي او وتلي، لکه له اسلامه وتلی هغه ته هم صابئین وتلي، هغو ته هم صابئین ویل کیږي، له یهودیته وتلي هغو ته هم صابئین ویل کیږي، له نصرانیته وتلي هغو ته هم صابئین ویل کیږي. موږ تاسې په خپله اصطلاح کې رد و مرتد ورته وایو. مخکې لحاظ باندې که دوی هر څه وو، منافقین وو، یهودیان وو، نصارا وو، صابئین وو، خو من آمنه، چا چې له دغو فرقو ایمان راوړ، خالص و راسخ و مخلص، مخلصانه ایمان یې راوړ په الله باندې، بالله په الله باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل یې وکړو صالح، نو څه دي دوی لره؟ فلهم اجرهم، نو سته دوی ته اجر د دوی، ثواب د دوی، بدله د دوی د دغه وروستي نیک عمل او د راسخ ایمان، عند ربهم، له څنګه د رب د دوی، په خوا د رب د دوی کې، په څنګ د رب د دوی کې، له رب د دوی سره د دوی اجر و ثواب و بدله ده سته. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. او دا دوه فرمانې، دا دوه بشارتونه الله پاک داسې عظیم بشارتونه ورکوي چې دې انسانانو ته لا خوف، نه ویره سته، هیڅ قسم ویره، علیهم په دوی باندې، چې دوی په آینده کې که څه هم ډیر خطرات موجود دي، ډیر پیچونه موجود دي، خم و پیچونه موجود دي، د قیامت ورځ ده، د حساب ورځ ده، د میزان تله ښودل کیږي، پل صراط په مخ کې ده، دا ټول حالات په مخ کې دي، خو لا خوف علیهم، نسته هیڅ ویره په دوی باندې د دغه منازلو، د دغه مراحلو. ولا هم یحزنون، او نه به دوی خفه کیږي په هغه تیرو کړو وړو، په هغه تیرو اعمالو، په تیرو
معتقداتو باندې چې دوی په مخ کې یا منافقین وو یا یهودیان وو یا نصارا وو یا صابئین وو، د هغو په هغو کړو وړو د هغه په هغه دور کې د هغو کړو وړو باندې به دوی خفه په دې باندې نه وي چې دوی په اخره کې خاتمه په ایمان راسخ او په عمل صالح باندې سوه. نو دا د الله تبارک وتعالی یو عظیم بشارت ته موږ امت محمدي ته الله پاک را کړی ده. په دې را روان آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي وإذ در یاد کوي هغه وخت اخذنا میثاقکم چې وامو خسته پخه وعده له تاسې ای بني اسرائیلو، ورفعنا فوقکم الطوره، ورفعنا او پورته مو کو فوقکم برسیره په تاسې الطوره کوی تور. دا جبرائیل علیه صلات وسلام په وزر باندې الله په حکم سره راپورته کړی سو، راوکښل سو له مځکې او د دوی په سر باندې لکه سایوان ودرول سو او ورته وویل سو خذو ما آتیناکم، ونیسئ هغه حکمونه هغه اعمال آتیناکم چې در کړي دي موږ تاسې ته بقوتن په قوت و په طاقت سره یې ونیسئ، مضبوط یې ونیسئ، کلک یې ونیسئ. بني اسرائیلو په دې کې ناغیړي شروع کړه، مخکې تورات ومانو بلکې د دوی مطالبه وه چې موږ ته یو قانون یو نظام راسي د الله له لوري. خو چې کله الله تورات دوی ته راولېږو نو په تورات کې ځینې اعمال شاقه اعمال و سخت اعمال و، دوی ورځ په ورځ باندې په څټ تلل، اخر تر پښیمانه سو وایي موږ دا اعمال و دا سخت عملونه نسو کولی. نو ځکه الله پاک په دوی باندې کوهیتور راپورته کو او مجبور یې کړو دې ته چې تاسې به دا منئ، ځکه سیاري مو تعهد کړی ده. نو اوس د تاسې د ارتداد او د مرتد کېدلو لپاره لار نسته. دا یو عمومي قانون الهي ده، په ټولو ادیانو کې مستمر ده او دائم ده او روان ده. نن هم په اسلام کې دا حکم ده چې څوک یاري د اسلام په حلقه کې راسي او بیا بیرته له اسلامه چې مرتد سي، وګرځي، ملحد سي، دهري سي، کمونیست سي، نو د هغه دپاره په شریعت کې 3 ورځې اختیار ورکړل کېږي، مهلت ورکړل کېږي. د دې د اشتباهاتو دپاره به ولي د امر د مسلمانانو علما مقرروي د ده اشتباهات به لرې کوي. ولې په دین کې شکمن سوی ده، ولې واوښت له دینه؟ که په 3 ورځو کې د دې شبهه ختمه نه سوه او دی په خپل ارتداد باندې پاته سو نو د ده حکم قتل ده، دی به قتل کېږي. لکه نن چې په ارتداد باندې حکم د قتل ده، نو دا حکم هغه د بني اسرائیلو د وخت له حکم سره تفاوت نه لري. نو دا سوال دفع سو چې په دوی باندې کوهیتور راپورته کړل سو، دا خو یو جبري ایمان سو، دا د ایمان میثاق نه و، دا د عمل میثاق و، د دوی چې د عمل وعده اخیستله کېدله. ایمان خو یې مخکې پې باندې راوړی و، بیرته مرتد سو. او الله تبارک وتعالی فرمایي واذکروا ما فیه، او یاد کړئ په زړه کې وسوچوئ هغه حکمونه چې فیه په دې کتاب کې دي، په دې تورات کې دي، په دې شریعت کې دي، په هغو باندې تدبر وکئ. مفسرین دي واذکروا ما فیه د تدبر معنا کړې ده چې تاسې تدبر وکئ، سوچ وکئ او فکر وکئ، بندوبست عمل وکئ په هغو حکمونو باندې چې په دغه کتاب کې موجود دي. دا نن سبا موږ ته دا حکم ده چې موږ د قرآن عظیم شان تنها په تلاوت او په سمع باندې او په رواجي احترام د قرآن عظیم شان باندې اکتفا په مسلمانۍ باندې ونه کړو. صرف دغه شی موږ ته د مسلمانۍ دپاره ثبوت نشي کېدلی، بلکې دا قرآن عظیم شان چې د کوم څه دپاره راغلی، د کوم مقصد دپاره راغلی، هغه مقصد کې باید تدبر وکړو، سوچ وکړو، هغه را په زړه کړو چې څه احکامات ذکر شوي په دې قرآن کې. نو اگر که بذات خود دغه تلاوت د قرآن، سمع د قرآن او رسم و عادت د قرآن دا ډیر احترام ده د قرآن، ډیر ثواب لري، خو سره له تعهد د عمل یي، یعنی عمل ته یې متعهد پاته یو، موږ یې په عمل باندې پابند یو. او که د عمل پابندي یې نه یي او ظاهري دغه رسومات اجرا کول یې ورسره، دا لکه بني اسرائیلو ته هېڅ فایده نه لرله، موږ ته هم فایده نه لري. الله وایي واذکروا ما فیه، در په زړه کوئ، در یاد کوئ، تدبر وکئ په هغو احکامو کې چې په دې کتاب کې دي. لعلکم تتقون، ښایي چې تاسې بیا متقیان سئ، وویریږئ د الله له عذابه، چې د الله له دوزخه، د الله له ګرفته وویریږئ او تاسې صالحان و نیکان سئ، متقیان سئ.
په بني اسرائیلو باندې چې کله دا واقعه راغله چې کویتور یې د دوی په سر باندې راپورته کړو او دوی چې وعده واخیستله ټولو بیرته اعتراف وکړو بیرته تسلیمي یې وکړه چې موږ منو دین. ثم تولیتم من بعد ذلک، الله پاک ورته فرمایي چې ثم تولیتم، بیا شا کړه تاسې من بعد ذلک، وروسته له دې تعهد اخیستلو، وروسته له دې وعدې اخیستلو. خو الله پاک د تاسې په شا کولو سره فوراً په تاسې باندې سزا او عذاب را نه وست. دا د الله پاک یو زغم و حلم و او فضل و کرم و رحمت یې و چې په تاسې باندې وکړو. نو الله پاک فرمایي فلولا فضل الله علیکم، که نه وای فضل د الله په تاسې و رحمته، رحمت د الله نه وای په تاسې، لکنتم من الخاسرین، خامخا وی تاسې د زیانکارانو څخه وی. تاسې به تاوانیان واست و زیانکاران به و، تاسې به دنیا او آخرت په خساره کې و، په تاوان کې و. دغه حکم موږ ته هم الله تبارک وتعالی د ذکر څخه مقصد او حکمت دغه ده چې الله تبارک وتعالی په موږ هم دا فضل و کرم کړی ده چې موږ د الله په ډیرو حکمونو کې ناغیړي کوو او ډیر حکمونه د الله له موږ څخه پاته سوي دي. خو داسې نه دي سوي چې د هر حکم په پاته کېدلو باندې فوراً الله پاک موږ ته سزا راکړي. که الله د هر نافرمانی په مخ کې سزا راکولای، مخکې په قرآن عظیم شان کې به د دې ځای دا په کراتو مراتو باندې اشارتن عبارتن راسي چې که چېرته د الله پاک سزا له هرې ګناه سره مقرره وای نو په مخکې مځکې به نن سبا څوک نه و پاته. خو د الله فضل ده، په موږ باندې هم فضل سوی، په مخکې ادیانو انسانانو خپلو باندې هم دغه فضل کړی ده چې له ګناه او له نافرماني او له سرغړونې سره یې فوراً هغو ته سزا نه ده ورکړې. دا فضل دی الله ده. نو الله پاک فرمایي فلولا فضل الله علیکم ورحمته، که نه وای فضل دی الله په تاسې او رحمت دی الله په تاسې باندې، لکنتم من الخاسرین، خامخا وی به تاسې له زیانکارانو او له نقصانیانو څخه وي. الله جل جلاله هم د عمل توفیق نصیب کی، الله دې په قرآن عظیم شان باندې عمل راکړي، الله هم د غلطو سوچو، غلطو فرقو له پیروي او له معیت او له ملګرتیا څخه نجات نصیب کی. عشق مو د الله، محبت مو د الله قرآن او له اسلام سره پیدا کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.